السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د انس بن مالک څخه مبارک روایت ان الارض تنادي كل يوم بعشر كلمات. مځکه هر ورځ لس اواز کوي، لس اواز پر دې انسانانو کوي. یا ابن آدم، اے د آدم زویه، تسعى على ظهر، زما پر مخ کوشش کوي، ګرځي او مسیرک فی بطن، راتګ د زما نس بیرته به ما ته راځي. دوم دا آواز کوي وتعصي على ظهري، ځکه دا آواز کوي وی ابن آدمه، ای انسان زما پر شا خو ګناه کوي، سود دې سودخور یې سودخور، سود کوي، حرام کاروبارونه کوي، زنا کوي، لواطت کوي، غلاوې کوي، درواغ وایي، بهتان وایي، قتل کوي. وتعذب في بطن، خو زما په نس کې به بیا عذاب در کړول سي. دریم دا آواز کوي وتضحك على ظهر، زما په شا خو خاندي، خوله دې له خندا ډکه وي، په لاس کې دې سګرېټ وي او ډېر ښه په طبیعت باندې ګرځي. وتبکي في بطن، زما په نس کې به بیا وژاړي. وتفرح على ظهر، ای انسانه، ای که نر یې که ښځه، زما پر ځکه وای پر ما پر مخ باندې خوشحالي کوي. خو چې د زوی کوزده دي، که د زوی واده یې دري، چې هغه بیا د کلي همسایه ملا 3 ورځې ستا له لاس، ستا د واده له لاس خوب نشي کولی، د لوڼو یې سورناوي دي. وتحزن في بطن، ای انسانه، دلته چې زما پر مخ خوشحالي کوي، زما په نس کې به بیا ډېر غمجن سي، هلته به بیا غم وویني. پنځم دا آواز کوي ځکه وتجمع المال على ظهري، زما پر مخ پیسې جمع کوي، هر کافر ملک ته پسې ځغلي، هر حرامو په حلالو باندې ځان ته رالاسته راوړي، که ژر خریل کېدل ژر خري، خو د هغه ملک ویزه ځان ته لاسته راوړي. خو که هر څه کېدل خو شته دنیا ډېره کې، دا خو زما پر مخ یې انسان هم ځکه وایي ته مال ډېره یې. وتون د معالفې بطن، زما په نس کې به بیا پښیمانتیا ښکاره کړي، الله کاشکې ما دی نه وای کړی، هلته نو بیا پښیمانتیا ګټه نه کوي. وتأكل حرام على ظهر، مځکه وایي ای انسان زما پر مخ حرام خورې. وتأكلك الديدان في بطن، خو زما په نس کې به د انسان چنجان وخوري، دلته ته حرام خوره. همځکه دا آواز کوي هره ورځ ای انسانه تختال على ظهر، زما پر مخ ډېر په خیال کې ګرځي، سپین کالي دي وي، توره صدرۍ دي، سپین موټر دي، ډېر په ناز کې ګرځي. وتذل في بطن، زما په نس کې به بیا ذلیله سي. ځکه دا آواز کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هره ورځ وتمشي مسرورا على ظهر، زما پر مخ خوشحاله ګرځي. وتکو حزینا في بطني، زما په نس کې به مځکه وایي غمجن کښېښول سي. دا چې سپین کفن درکړي بس مځه په خارو کې چغ کړي، کلیوال درته رخصت سي، غریبان درته رخصت سي، دلته به بیا انسان ته غمګیني راسي. همځکه دا آواز کوي یا انسان وتمشي في نور على ظهر، په ما کې خو په رڼا کې ګرځي، کور هم رڼا ده، موټر کې هم بتۍ دي، موسیقل هم بتۍ دي، د سایکل هم بتۍ دي، د لاس هم چراغ دی، د موبایل هم بتۍ دي. په دنیا کې خو توره شپه خوند نه درکوي، په خوب په رڼا کې نه درځي، کنې په خوب په وخت کې هم د زیرو بلفان خلکو لګولي. همځکه وایي وتقع في ظلمات في بطن، وتقع في ظلمات في بطن، ژر ده چې زما هغه په نس کې به له تورو شپو سره مخامخ سي، زما په نس کې به له تورو شپو سره مخامخ سي. همځکه دا آواز کوي وتمشي على المجامع على ظهر، ما باندې زما پر مخ باندې خو په پیکنیک په انډیوالانو کې روانې، په زامنو، په لوڼو، په پلارو، په قریبانو، په د مور په مجاورت کې، د پلار په مجاورت کې، د اهل بیت قریبانو سره په ملګرتیا کې روانې. وتقع وحیدا في بطن، زما نس ته به بیا یوازې راسي، نه به بیا هغه له تا څخه ماینه، نه له تا سره زوی، نه له تا سره لور، هیڅوک د هلته نه در سره پټېږي، یوازې به بیا راځي. منباد ابن حجر څخه یو سلنه کې د حدیث روایت کړی. الله جل جلاله دې موږ ته د آخرت فهم راکړي، آخرت دپاره سرمایه برابره کړي، او الله جل جلاله دې د آخرت سرمایه راکړي. محترمینو، ارمان
به بیا وکړو نو چې ارمان کوو الله دې پر دې دنیا باندې د څو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.